سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ سي. افغان ابدالیان به نن د هانګکانګ لوبډلې پر وړاندې خپله درېیمه سیالي ترسره کوي. افغان ابدالیانو تر دې وړاندې دوه نورې سیالۍ ترسره کړلې چې بنګلادیش او سریلانکا لوبډلې ته سترې ماتې ورکړلې. په لومړۍ لوبه کې د سریلانکا الف لوبډلې سره مخ شوله چې د سریلانکا الف لوبډلې ته په 7 منډو په توپیر ماته ورکړه، خو په دویمه سیالۍ کې بیا د بنګلادیش لوبډلې ته په 4 ویکټو په توپیر ستره ماته ورکړله چې نیمه پای لوبې ته هم لاره پیدا کړه. په دغه ایشین ګیم کې به افغان ابدالیان نن د هانګکانګ لوبډلې پر وړاندې خپله درېیمه سیالۍ ترسره کوي. دغه سیالۍ چې د افغانستان پر وخت ماپښین 1:30 بجې پیلیږي. افغانستان هغه نورې دوه سیالۍ ماښام د وخت ترسره شولې چې سریلانکا او بنګلادیش لوبډلو سره کومې لوبې ترسره کړلې هغه ماښام 6 بجې وې، خو نن دغه سیالۍ ماپښین ترسره کیږي. په دغه ایشین ګیم کې نن ماښام هم ډیره زبردسته بهترینه لوبه ترسره کیږي چې سریلانکا او بنګلادیش لوبډلې سره مخ کیږي. که دغه لوبه سریلانکا لوبډلې ګټي نو نیمه پای لوبې ته به لاره پیدا کوي، که بنګلادیش لوبډله ګټي نو د بنګلادیش الف ملي لوبډله به نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کوي.